یوه ښکلې جینۍ چې خپل یار د واده په نوم باندې استعمالوله او بدکاریانې به یې ورسره کولې چې ویډیوګانې ترې هم جوړې کړې وې. دغه ویډیوګانې اوس په انټرنټ باندې خپرې شوي دي. دغه ویډیوګانې به درسره هم شریکوو او د دغه جینۍ ټول معلومات به دله درکوو. ویډیوګانې راغلي دي او انټرویو یې هم راغلې ده. کتونکو دغه جینۍ په خپله انټرویو کې ویلي دي چې دغه هلک سره زما په موبایل باندې یارانه شوله او ما ورسره په موبایل باندې تعلق ساتو چې دغه هلک ما سره وعدې وکړلې چې زه به تا سره واده کوم. زما هم چې دغه هلک سره مینه وه، محبت مې ورسره، نو ما خپل کور، کلی، خاندان ورته پرېښودو او زه دغه هلک پسې د کور نه لاړلمه. دغه هلک چې زه خپل کور ته به ونه تللمه او هوټل کې کمره نیولې وه چې زه به یې په هوټل کې اوسولم او هلته به زه پاتې کېدمه. دغه هلک چې ما سره په دغه هوټل کمره کې بدکاریانې وکړې او هر هغه کار هم په شریکه وکړو کوم چې ښځه او خاوند کوي. مونږ د یو بل نه د مینې ویډیوګانې هم جوړې کړلې. په دغه دوران کې دغه هلک ته ما وویل چې راځه نکاح تړو، واده به وکړو، خو دغه هلک چې ما نه انکاري شو او دغه ویډیوګانې چې هغه سره په موبایل کې سوي وې او زه یې دغه هوټل کې پرېښودم، ما نه دغه هلک لاړلې. کتونکو دغه جینۍ چې اوس وایي چې زه خپل کور ته هم نشم تللی چې په شرمونو وشرمېدلم او زما ویډیوګانې هم په انټرنټ باندې خپرې شولې، ما خپل خاندان نه اکسپټ کوي. دوستانو که مونږ وګورو نن سبا داسې کارونه او داسې حادثې ډېرې زیاتې شوي دي او د موبایل د غلط استعمال د وجې دغه حادثې او دغه پیښې ډېرې زیاتې مخې ته راځي. دغه جینۍ چې خپل ځان سره بد کړي دي او د خپل خاندان او خپل ځان یې په شرمونو وشرمو. د یو داسې هلک دپاره چې 8 میاشتې ورسره د خبرې کړې وې او په خبرو کې راغله او دغه حد یې پار کړو چې هره بدکاري ورسره وکړله او ځان یې وشرمو.